د افغانستان لپاره د پاکستان او جاپان تازه زبردست اعلان. پاکستان په افغانستان کې د یو ستر او مجهز سرطاني روغتون جوړولو اعلان وکړ. بلخوا جاپان هم د افغانانو لپاره زبردست خبر ورکړی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. جاپان له افغانستان سره 15 میلیونه ډالر مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي جاپان په افغانستان کې د پولیو د له منځه وړلو په خاطر 15 میلیونه امریکایي ډالر مرسته ورسره کړې ده. په افغانستان کې د یاد ادارې استازي ډاکټر تاج الدین اویلا لیکلي دي چې دغه مرسته د یاد هیواد د نړیوالې پراختیایي ادارې لخوا شوې ده. یاد ادارې په یو راپور کې لیکلي چې دغه مرسته به د افغانستان په 14 ولایتونو کې د راتلونکو 12 میاشتو پر مهال 14.3 میلیونه کوچنیانو ته د پولیو واکسین ورکولو خدمات برابر کړي. په اسلام آباد کې د اسلامي امارت سفیر محترم سردار احمد شکیب د خیبر پختونخوا ایالت له سر وزیر سره ولیدل. په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت، افغان مهاجرین، د خلکو ترمنځ تګ راتګ او نورو اړوندو موضوعاتو باندې تفصیلي بحث وشو. علي امین ګنډاپور په افغانستان کې د سرطان یا کینسر ناروغي د روغتون جوړولو همداراز د کرنې په برخه کې یې د بشپړې همکارۍ ژمنه وکړه. دواړو لورو ټینګار وکړ چې پاکستان او افغانستان د اوږدې کرښې، مشترکې ژبې، قومي، قبایلي او مذهبي اړیکو پر بنسټ اړیکې لري چې باید د سولې، ورورګلوۍ او دوه اړخیز درناوي له لارې نورې هم پیاوړې شي.